بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو هیوادوالو السلام علیکم. ټاپي مبارک. د ټاپي لوی پروژې پیل مبارکي تاسو ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. واقعا چې دا د هیواد په تاریخ کې د افغانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده. الله پاک دې داسې ورځې تل د افغانانو په نصیب کړي. آمین. دا زمرستان دی جنت وطن دی موږ ترې نظر کړي ډېرې هستې. د ټاپي د تاریخي او حیاتي کوریدور د پرانستې مراسمو ته د مشرانو حضور. اوس پکې غواړي د پوهنې ګلغوټۍ سیال شو د نړۍ وطن مو سیال شو د نړۍ. ټاپي پروژه په کلنی ډول 33 میلیارډ مکعب ګاز د لیږد وړتیا لري چې 15 میلیارډ متر مکعب به افغانستان او پاتې 14 به پاکستان او هندوستان ته رسیږي. چټک ګامونه وړي پر لور د ابادۍ سیال شو د نړۍ وطن مو سیال شو د نړۍ. د ټاپي پروژه چې د اسلامي امارت په تیره دوره کې مطرح شوه له نیکه مرغه دا ځل د تصور څخه په عمل بدلیږي. هیوادوالو ته به خوښي، هوسایي او سوکالي راوړي. چټک ګامونه وړي پر لور د ابادۍ سیال شو د نړۍ وطن مو سیال شو د نړۍ. ټاپي پروژه به د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د اقتصادي ودې پر ځان بسیاینې د ثبات په تامین او ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې پام وړ رول ولري. اوس پکې غواړي د پوهنې ګلغوټۍ سیال شو د نړۍ وطن مو سیال شو د نړۍ. په افغانستان کې د ټاپي ګازو نللیکې پروژه د کار پیلېده د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا ترڅنګ د هیواد د اقتصادي ودې، کارموندنې، د عوایدو د زیاتوالي او د هیوادوالو د هوساینې اسانتیاوې زیاتوي. افغانان دا پیل بختور بولي او ستاینه کوي. ټاپي د ملتونو لپاره د نویو فرصتونو پیل. دا زمرستان دی جنت وطن دی موږ ترې نظر کړي ډېرې هستې. درنو هیوادوالو، ټاپي پروژه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې دغه پروژه د ټولو دخیلو هیوادونو لپاره حیاتي ارزښت لري. د ټاپي پروژې په پیل سره به د افغانستان حکومت او خلکو ته د سترو اقتصادي ګټو ترڅنګ د ډیرو هغو کسانو لپاره چې فزیکي ځواک لري د کار زمینه هم برابر شي. د دې سترې اقتصادي پروژې پیلامه دې ټولو افغانانو ته مبارک وي. چټک ګامونه وړي پر لور د ابادۍ سیال شو د نړۍ وطن مو سیال شو د نړۍ. د ټاپي پروژې په پیلېدو سره به زموږ هیواد پر ځان بسیا شي. خپل خواږه وطن کې به مو د کار زمینه برابره او ډیر ځوانان به د بهرنیو هیوادونو د مسافرت څخه خلاص شي. ان شاء الله دا به د ډیرو لاسته راوړنو څخه یوه ډکه پروژه وي. ټاپي پروژه د افغانستان لپاره غوره او حیاتي پروژه ده ځکه چې افغانستان به د دې پروژې له لارې هر کال کابو 500 میلیونه ډالره د ترانزیت او د پروژې تر بشپړېدو وروسته به تر 10 کلونو 500 میلیونه متر مکعب ګاز او تر 20 کلونو پورې به 1 میلیارډ متر مکعب ګاز ترلاسه کوي. د ټاپي پروژه د هیواد د آبادۍ او ښېرازۍ په لور یو ستر ګام. د پروژې ګډون کوونکي هیوادونه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان. د ګازو د لیږد اندازه 33 میلیارډ مکعبه. د ګازو نللیکې اوږدوالی 1814 کیلومتره. په افغانستان کې د نللیکې غځولو اندازه 114 کیلومتره. افغانستان ته یې کلني عواید 450 میلیون ډالره. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ګازو د نللیکې لویې پروژې عملي چارې بالاخره د یوه ځانګړي مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. د همدغې پروژې د پرانستې په موخه یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی ترڅو چارې په بریالۍ توګه سرته ورسیږي. حرکت دادن پروژه ټاپی یکی از آرمان‌های اساسی مردم افغانستان است. هر دولتی که بوده به این آرمان در حقیقت سخت پابند بوده که چگونه میشه که
تاپی را باید حرکت بدیم. از این لحاظ فکر میکنم که حرکت دادن تاپی و در پالوی از پروژه های دیگه چون فایبر نوری و مسئله برق و انرژی و غیره جزء اساسی حرفایی است که میتونه اقتصاد افغانستان بسیار بسیار کمک کنه. حرکت تاپی و پروژه های دیگه که از افغانستان حرکت میکنه صرف نظر از اینکه روابط بین‌المللی ما، روابط خارجی ما همراه هندوستان تا اندازه خدشه‌پذیر میشه، از لحاظ اقتصادی خوب است و کار را باید انجام شود، ولی سخت تلاش شود که تاپی حرکت کنند. در صورتی که تاپی حرکت کنه ما به مارکت های جنوب آسیا میرسیم و گاز ما هم همونجا هم به فروش میرسه و ما میتونیم بسیار مفید باشیم و روابط خارجی خود همراه هندوستان هم می‌نویسی یک نیرو و قدرت منطقه حفظ کنیم. که وګورو البته د ټابي پروژه دقیقا لکه څنګه چې په تیره کې د افغانستان یو وړکي البته خصوصي سکتور ته موږ کتنه وکړو، دایم د برېښنا له ستونزو دوی لاس او ګریوان دي او زیاتره وخت زموږ هغه خصوصي سکتور کمپنیانې البته چې هغه کولی سي غټ اقتصاد کې یا ملي اقتصاد سره غټ کومک وکړي، د دغو فیل کې دا دایما د برېښنا له خواست څخه سوې ده. د ټاپي پروژه به البته وکولی سي بالخصوص تر 500 میلیارده متره مکعب ګاز چې افغانستان ته ورکول کیږي کولی سي دغه یو ښه ټرانزیشن د برېښنا په عرصه کې وکړي، یعنې وکولی سو موږ دغه د برېښنا په شکل بدل کړو او بالخصوص هغه خپلې صنعتي کمپنیانو ته چې دوی دایما د برېښنا له وجې یا فیل سوي دي یا دوی هغه خپل تولیدات راکم کړي دي چې د دې اثر دقیقا په ملي اقتصاد او بالخصوص په انفلاسیون باندې د افغانستان او داسې د افغانستان د افغانیو په ثبات باندې البته غټ رول لوبوي. دایما دغه بې ثباتي او دغه ننګونې چې رامخته سوي دي د برېښنا له وجې چې وبه کولی سي البته ټاپي پروژه تر کافي حده دغه د دوی د برېښنا ستونزې حل کړي. او په بل اړخ کې که موږ وګورو البته دایما د دغه ټاپي پروژې هغه پارټنر البته چې د دوی ته به له دغې ټاپي پروژې څخه ګټه ورځي، دوی ته به برېښنا ورځي د ټاپي پروژې له خوا څخه د افغانستان په عرصه کې البته د دوی لخوا کومې ستونزې د سیاسي یا د امنیت په عرصه کې البته چې افغانستان ته مخې کېدي، زه فکر کوم چې 100% به دغه مشکل حل سي. مخکې چې دوی البته د افغانستان امنیت ګواښه، اوس به دوی د افغانستان په امنیت کې البته کوشش کوي په ساتلو کې تر څو پورې د دوی ملي ګټې خوندي سي چې هغه البته ټاپي پروژې پورې تړلې خبرې دي. ټاپي د افغانانو او سیمې هیوادونو 10 کلن خوب چې په رښتیا بدلیږي. دغه پروژې ته د افغانستان خلکو کلونه انتظار وویست. پروژه تاپی که قرار است در افغانستان ساخته شود، این از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی از اهمیت بسیار بالای میتونه برخوردار باشه. البته در بود داخلی پروژه تاپی میتونه که با ایجاد تقریبا 400 میلیون دلار عواید ترانزیتی را بر افغانستان مهیا بسازه و در قسمت ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیر مستقیم و همچنان زیرساخت‌ها نقش بسزای در توسعه اقتصادی افغانستان میتونه که ایفا نماید. و این پروژه چون یک پروژه بسیار بزرگ منطقوی است که گاز کشور ترکمنستان از طریق افغانستان به آسیای جنوبی انتقال میده و تقریبا در حدود 22.5 میلیارد دلار آمریکایی هزینه از این تخمین زده شده که خوشبختانه بانک توسعه آسیایی از ابتدا این پروژه را تمویل کرده. که وګورو البته ډیر تخنیکي اړخ ته د دغې مسلې تر 450 میلیارده ډالر کلني عواید د ټاپي پروژې دي چې هغه به د ترانسپورټ یا د دغه د انتقال د ګاز همسایه ملکو ته کیږي. 450 میلیارده ډالر په میلیونه ډالر البته کافي حد پیسې دي. لکه څنګه موږ چې په تیره کې هم د افغانستان محترم بانک د افغانیو د ارزښت د ساتلو دپاره دوی هفتهوار هغه خپل اکشن یا لیلام لري د ډالرو تر څو پورې د افغانیو ارزښت جمع ورسره انفلاسیون کنټرول کړي. البته د دغه دپاره زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي هویت یا د افغانیو د ارزښت ساتلو د افغانستان کې دننه د نرخونو د ثبات په اندازه کې دغه عواید به بې انتها زیات ګټور استفاده سي تر څو پورې وکولی سي هغه سټراټیجیک سلوشن چې موږ کله ځو د افغانیو ته، لکه په تیره کې افغانۍ موږ
چې مهار کړي دي تر یو میاشت 2 میاشته پورې مهاري، بیا هغه اپ اینډ ډاونس یا فلکچویشن یا جګ او ټیټوالی افغانیو کې بیرته یو دمي راپرسې رسي. د دغه عوایدو چې البته دا عواید به نه د یو کال 2 کلو 10 کلو دپاره وي، 450 میلیونه ډالر کلنۍ عواید یو ستراتیژیک عواید د افغانستان دپاره له دغه ملي او له دغه انټرنیشنل پروجیکټ څخه ټافي و به کولی سي یو ستراتیژیک سلوشن د افغانیو د ارزښت او په افغانستان کې د نرخونو د ثبات دپاره رامنځته. دغه پروژه چې 1814 کیلومتره اوږدوالی لري، له جملې 821 کیلومتره په افغانستان کې د هرات، نیمروز، هلمند او قندهار له لارې پاکستان ته او له هغه ځایه هندوستان ته غځول کیږي. له دې لارې به افغانستان هر کال تر 500 میلیون ډالره ترانزیتي حق ترلاسه کوي او په زرګونو کسانو ته به کاري زمینه برابریږي. دا په افغانستان کې یو رښتینی اقتصادي انقلاب رامنځته کوي. ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې افغانانو د خپل هغه ارمان لار قطع او طی کړه چې 30 کاله شاوخوا ورته منتظر پاتې سوي وو. هغه دا ده چې ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو لپاره او داسې د سیمې د رفاه او اقتصادي ودې لپاره یوه اساسي پروژه وه، او اوس موږ تاسې هغه مرحلې ته ورسېدو چې دا پیل سو عملا، او انشاءالله له نن نه وروسته به د ټاپي پروژې عملي چارې د افغانستان په خاوره کې پیل کیږي. د ټاپي اول فاز هغه تر هراته پورې رسیږي چې د هرات په رسیدو سره به عین حال کې په دې کې ګاز هم پرېښودل کیږي، او دا ګاز به د افغانستان د خلکو لپاره وي. د افغانستان خلک به انشاءالله د دې ګازو نه استفاده کولی سي په ډېر ارزانه توګه، او د افغانستان د خلکو ډېره اړتیا به ترې پوره کیږي. دوم فاز د دې به بیا د هرات نه شروع کیږي تر هلمند پورې، هلته بیا د استفادې مرکز ورته جوړیږي او هغه نه به بیا هم خلک ګټه اخلي. او دریم فاز چې د هغه کندهار ته رسیږي، هلته بیا د دې نه ګټه اخیستل ممکن کیږي. او څلورم دا ده چې بیا دا د ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، بیا هندوستان ته ځي، او دا د سیمې دپاره د اقتصادي برخه کې د سون موادو د اسان رصد په برخه کې او د اقتصادي تړاو په برخه کې یو لویه پروژه وه چې الحمدلله نن پیل شوه. بل دا ده چې دا پروژه ځان سره نورې برخې هم لري. تنها ټاپي خو د ګازو هغه لوی پایپ لاین داسې تېرېږي، په څنګ کې د فایبر نوري لاین تېرېږي چې هغه هم په دغه پروژه کې برخه ده او ونډه لري. او د فایبر د رسېدو سره به افغانستان د نړیوال انټرنیټي جال سره وصل کیږي. په مخابراتي برخه کې به ډېر سهولتونه ایجادېږي، د ټکنالوژي په برخه کې به ډېر سهولت ایجادېږي افغانانو ته، د انټرنیټ کیفیت به ورسره لوړېږي او ډېر به ارزانه وي دا انټرنیټ لکه د نور هیوادونو سي ده، ځکه چې موږ د نړیوال جال سره د مځکې له لارې نه وصل کیږو. او دریم برخه د دې پروژې دا ده چې د وسپنې پټلۍ به د دې سره په څنګ کې غځېږي. دا پټلۍ هم تجارتي استفاده ځینې کېدلی سي، هم د سیمې د تړاو د اړیکو لپاره استفاده ځینې کېدلی سي. لومړی فاز د ترکمنستان نه تر هراته پورې رسیږي او د هغه مرکز سره به وصل کېږي چې د ایران نه هم د وسپنې پټلۍ رارسېدلې، بیا به د مزار شریف طرف ته هم ځي او کندهار سره به وصل کېږي. او په عین حال کې څلورمه دا چې دلته به نیمه پوخ سړک هم ورسره تېرېږي. لومړی به دا سړک د ټولې ټاپي د پروژې د کارونو دپاره استفاده کېږي، وسایط به په دې باندې تګ راتګ کوي او هغه ضرورتونه به حل کړي. وروسته د هغه نه به دا سړک بیا کېدلی سي اساسي توګه باندې پوخ سي او جوړ سي، او دا د وصل یوه لاره هم سي چې به هم افغانانو ته ګټه کوي، هم د سیمه ییز اتصال دپاره مفید ده، هم د ترانزیت دپاره اسانه لار کېدلی سي. د دې پروژې له لارې به 33 میلیارده مکعب ګاز د 30 کلونو په موده کې له ترکمنستانه، افغانستان، پاکستان او بیا د هند د فاضلکا ښاره پورې ولېږدول شي. په افغانستان کې د سیمه ییزو پروژو د پلي کېدو او عملي کېدو له لارې د اقتصاد په برخه کې کور دننه او د سیمې په سطحه مختلف اقتصادي خبرونه کېدلی سي چې د کاري فرصتونو
یو بخش دا چې مثلا د ټاپي پروژې نه 15 کسان مستقیما نور غیر مستقیم له دې زیات فرصتونه رامنځته کېدای شي. همداسې ټاپ کاسا 1000 نوري فایبر د دې ترڅنګ افغانستان هغه تقاضا سي خصوصا د برېښنا د کمښت په برخه کې له ستونزو سره مخامخ او اکثره سرمایه‌ګذاري د سکتور د قوي ملاتړ د نشتون له وجې نه ترسره کېږي. د افغانستان د برېښنا ستونزه به هم تر ډېره بریده یو څه راکمه سي او په دې برخه سره به سرمایه‌ګذاري هم په افغانستان کې اضافه شي. خلکو ته به هم په اړین سهولتونه رامنځته کېږي، عامه خدمتونه د دولت له طریقه. د دې ترڅنګ دا یوازې د افغانستان په اقتصاد باندې مثبت اغیزه نه لري بلکې د سیمې په سطحه هم یو اقتصادي ثبات ته لاره هواروي. د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ اقتصادي روابطو د رغونې په خاطر دغسې سیمه ییزې پروژې ډېر مهم رول لري، خصوصا پاکستان او د منځنۍ اسیا جنوبي اسیا هیوادونه به سره وصل شي د افغانستان له طریقه چې په دې سره به د افغانستان د جغرافیایي موقعیت څخه په سمه توګه استفاده وشي چې افغانستان به د حق العبور عواید له دغه سکتورونو ډېر بیا په لوړه کچه او پیمانه ولري. دې ترڅنګ هغه تجارتي ستونزې په دغه سکتور کې رامنځته کېږي، اکثره د اموالو د انتقال په برخه کې هغه ستونزې به هم تر ډېره بریده راکمه سي، خصوصا د ریل پټلۍ پروژې به دلته عملي کېږي کله چې منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا راوصل کېږي. مهمه ده چې جنوبي اسیا د انرژۍ مختلف سکتورونو کې ډېرې لوړې تقاضا ته ضرورت لري، دوی سره فعلي منابع په نشتون حساب دي، ولې له بلې خوا منځنۍ اسیا په ډېره لوړه پیمانه منابع او سرچینې لري. نو دغسې دوه فکټورونه کله چې د افغانستان له طریقه سره وصل کېږي دا د افغانستان د اقتصاد لپاره د سیمې د اقتصاد لپاره یو ډېر مهم ګام کېدلی سي. ولې د دغو پروژو د تطبیق په برخه کې یو شمېر خنډونه موجود دي چې خصوصا سیاسي خنډونه د دغسې پروژو د چارو د نه پیل کېدو سبب ګرځي، لکه د ایشین ډیولپمنټ بینک مثلا د افغانستان د نه رسمیت پېژندنې طریقه حمایوي ملاتړ البته بند کړه. همداسې پاکستان او هندوستان ترمنځ د سیاسي ستونزو له طریقه دغه پروژو تمویل زر نه ترسره کېږي او د پیل لپاره خنډونه ایجادېږي. خو بیا هم د دغه پروژو پیل کېدل کولی شي ووایو چې د سیمې په سطحه همدارنګه د افغانستان په سطحه په اقتصاد روانه او اقتصادي ثبات کې ډېر لوړ رول درلودلی شي. پروژه و یا پایپلاین تاپی سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز در مدت 30 سال انتقال میده و 85% از ترکمنستان و 15% از افغانستان و پاکستان و هند به طور مساوی پرداخت خواهد شد. و باید از بگوییم که این پروژه البته چالش هایی را از ابتدا داشته که البته در سال 2016 ای رسما توسط نماینده ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به امضا رسید و باید است که در سال 2021 ساخت و ساز عملی از آغاز می شد، ولی متاسفانه نظر به چالش های سیاسی و همچنان امنیتی که وجود داشت این پروژه به تعویق افتاد. به خصوص واقعا بیشتر نقص زیر کشور ترکمنستان نبوده که تقریبا اگه این پروژه از سالهای قبل آغاز می شد تقریبا در حدود 45 میلیارد دلار میتونست که ترکمنستان از هزینه به دست بیاره و همچنان افغانستان میتونست که تقریبا در حدود 9 میلیارد دلار از سال 2001 اگه عملی میشد تا اکنون و تا اگر سال 2021 این عملی میشد پس از سقوط جمهوریت افغانستان میتونست که 1 میلیارد و 800 میلیون دلار هزینه به دست بیاره. پس به این خاطر این پروژه واقعا میتونه که یک گام بسیار مثبت از لحاظ سیاسی، روابط سیاسی و همچنان اقتصادی داشته باشه و بالای اقتصاد افغانستان مسئولیت مثبت داشته باشه. دا د یو قوي مرکزی حکومت اسلامي امارت هڅه او کلک هوډ په ډاګه کوي چې د 3 کلونو په موده کې د الله په نصرت وکولی شول د دغې لویې پروژې په وړاندې شته ستونزې هوارې او دا د نننې د عملی چارو د پیل شاهدان یو. امروز الحمدلله افتتاح که میشه 2 افتتاح شد امروز در جایی که ما و شما حضور داریم 2 افتتاح شد. یک افتتاح که است و توسعه و سطح بندر تورغونډی است که ما پیشتر گفتیم وقتی که ما میخوایم که منطقه از زیرا به انتقالات بکنه ما بندر به مطابق تقاضای منطقه مطابق تقاضای شرکت های و کمپانی ایرا بسازیم. یکی افتتاح شده وسط تورغونډی بود که برای تخلیه و برگری اینجا چه تاسیسات جور میشه، برای گودام ها اینجا جور میشه و په خطای فرعی جور میشه و دیگه ایش به طرف هرات، به طرف هرات که ما میریم از اینجا بعد ما به هرات بریم، به طرف هرات
22 کیلومتر که مرا به صنوبر میرسانه. در قدم اول امروز که افتتاح شد 22 کیلومتر از ترغونډۍ به طرف صنوبر ما افتتاح کردیم که انشاءالله کارهای عملیشان به زودترین فرصت شروع میشه. چرا صنوبر انتخاب کردیم؟ صنوبر نقطه است که ما با خطی که از طرف هرات به مزار میره و از طرف مزار بعد به چین وصل میشیم، نقطه است که ما را به خط وصل میکنه. قدرمنو دوستانو، د افغانستان اسلامي امارت په لټه کې دی چې څنګه وکولی شي افغانستان له شته ستونزو څخه وژغوري او په راتلونکي کې به د اقتصادي ودې په موخه د نورو لویو پروژو د پیلېدو شاهدان هم اوسو چې ورسره به د افغانستان راتلونکی ډېر روښانه وي انشاءالله، ځکه د افغانستان اسلامي امارت څه چې وایي هغه په عمل کې هم ثابتوي. د افغانستان د لا غوړېدو په هیله پاک الله مو مل.